سلامونه دوستانو، د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پی ټي ایم مشران منظور پښتین او محسن داوړ د جنوبي وزیرستان مکین ته رسېدلي دي او د غونډې په تنظیم بوخت دي. ټاکل شوې ده چې سبا په مکین کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه یوه لویه غونډه جوړه شي. د عوامي نیشنل ګوند سکرټر میا افتخار حسین ویلي د مولانا فضل الرحمن لاسونه د مظلوم افغانانو په وینو سره دي. هغه زیاته کړې د افغانستان په تباهۍ کې فضل الرحمن پوره ونډه لري او ځواب یې ووایي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د طالبانو سره کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز له لوري اداره کیږي. هغه زیاته کړې د پاکستان جنرالان له ارتباطي وسایلو او ګوګل نقشو څخه په استفادې طالبانو ته هدایت ورکوي. د افغانستان د وسلوال پوځ ویاند جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې افغان ځواکونه له دفاعي حالات څخه تعرضي حالات ته راغلي دي او په ټول هېواد کې له 10 زیاتې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. هغه زیاته کړې چې افغان ځواکونه تېره اونۍ د هوایي، توپچي، تصفیوي او صرفي بریدونو په ګډون 154 عملیات ترسره کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي خلک د ډاډ ولري چې جمهوریت ساتل کیږي او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. هغه د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ د چمتووالي غونډه کې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ډیجیټلي کولو پروسې د پیل او د اصلاحاتو پروسې مالکیت ترلاسه کولو د فساد پر وړاندې مبارزه کې لوی ګامونه بللي دي. د بلخ ولایت کلدار ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له کنټرول څخه آزاده شوه. د ملي دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو په بریدونو کې 100 تنه وسلوالو طالبان وژل شوي دي او لسګونه یې په ټپي حالات کې له ولسوالۍ څخه تښتېدلي دي.